اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران هیوادوالو، هیله لرم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یې. نن سهار مې په ټولنیزو رسنیو کې د هغه سلیماني د هغه مردار نجس پوځي افسر په جنازه کې د افغانستان ملي بیرغ تر سترګو شو. زه خو وایم چې زمونږ د افغانانو په شان پر دفاع خلک په دنیا کې نور نه وي. مونږ په دې باندې نه شرمېږو چې همیشه دغه خلکو مونږ قتل کړي یو. دغه زمونږ افغانیت ختم کړی، دغه زمونږ انسانیت ختم کړی، دغه زمونږ اسلامیت ختم کړی دی. بیا هم مونږ بې وجدان او بې عزت او بې ضمیره خلک راجګېږو د افغانستان دا ښایسته اسلامي او درې رنګه بیرغ د یو مردار انسان په جنازه کې پورته کوو. تاسو له دې څخه خبر یې چې دا د اسلام د مرکز د ختمولو قاتلان دي. دا د اسلام مرکز ختموي. دا کعبه دغه خلک کوشش کوي چې کعبه ورانه کړي. دا خلک د کعبې ورانولو ته پلان جوړوي. دا خلک همیشه د افغانستان د خلکو د افغانستان د غریب ولس په وینو باندې ملنډې وهلې دي. دې خلکو همیشه زموږ تاسو د افغانستان کونډې رنډې یتیمانو کې ښکېل خلک همدغه دي. دې خلک زموږ د افغانستان ځوانان ختم کړي دي. تاسو ګورئ چې زموږ افغانان دغه ایرانیانو په ایران کې نیولي وو، پرتګونه او کمیسونه یې ترې باسلي وو او په لرګو په هغه ظلمونه یې ورسره کول چې کافر له مسلمان سره نه دی کړی. خو مګم دغو ایرانیانو زموږ د افغانانو سره وکړل. دغو ایرانیانو موږ په کومه لاره باندې استعمال نه کړو. تاسو نن راجګېږئ د افغانستان یو اسلامي او د ننګ څخه او د ویاړ څخه ډک بیرغ چې تاسو د غیرت په ځای کې او د عزت په ځای کې نشئ رفعوی، د یو مردار او د یو نجس او د یو کافر انسان په جنازه کې پورته کوئ. لعنت په تاسو شه. شرم، حیا او عزت مو څه کړو، افغانیت مو څه کړو، حیا مو څه کړله. راپورته کېږئ د افغانستان په شرمونو باندې شرموئ، افغانستان ته بې عزتي ورکوئ. تاسو له دې څخه خبر یې چې دغه ایران غواړي چې کعبه ورانه کړي، کعبې ته پلان جوړوي، کعبې ته توغندی جوړوي، کعبې ته مزایل جوړوي چې زموږ تاسو اسلامیت ختم کړي، زموږ تاسو انسانیت ختم کړي. دغه شیعګانو په جنازه کې نن تاسو د افغانستان دغه ویاړلی بیرغ پورته کوئ. لعنت پر تاسو شه، لعنت ستاسو په وجدان شه، تاسو په عزت شته، نه تاسو کې شرم شته، نه تاسو کې حیا شته. د افغانستان دا عزت دغه بیرغ ته چې تاسو عزت ورنه کوئ، ولې بې عزته کوئ؟ نن د افغانستان په ګټو باندې تاسو خفه یاست، نن د افغانستان په پرمختګ باندې تاسو خفه یاست، نن چې افغانستان په پښو باندې درېږي تاسو پې خفه یاست. ولې د خپل خاورې دښمنان یئ؟ ولې د خپل عزت دښمنان یئ؟ ولې د خپل پرمختګ دښمنان یئ؟ ژړا راځي ستاسو په دې مردارو عادتونو باندې، ژړا راځي ستاسو په دې بې عقله سوچونو باندې، ژړا راځي ستاسو په دې پردي پالتیا باندې چې تاسو پردی غلامي کوئ. ټول عمر به له پردۍ غلامۍ څخه خلاص نه شئ. راځئ د یو مردار انسان په جنازه کې نن زموږ دا ملي بیرغ چې پورته کېږي دا د دې بې وجدان او بې عزت او پردي فال او د دې د ایران د زمنو چې ټول عمر یې خپلې خوندې مندې په دې ایران باندې خرڅ کړي دي، د دغو کار دی. نور څه نه وایم. دا ویډیو د هغه چا ته ډالۍ وي چې هغه ایران ته خپلې ښځې او خوندې او مندې ورولي. هغه خپل ځان بې عزته کوي، هغه خپل قام بې عزته کوي. هغې باندې زما دا غږ دی چې زموږ دا درې رنګه بیرغ مه بې عزته کوئ. که خپل ځان بې عزته کوئ، خپلې خوندې مندې بې عزته کوئ، هغه ستاسو خپل کار دی. خو زموږ دغه عزتمن او ویاړلی او سرلوړی او اسلامي بیرغ د یو کافر، د یو نجس، د یو مردار انسان په جنازه کې مه پورته کوئ چې هغه د کعبې د ورانولو کوشش کوي. تاسو راپورته کېږئ، په هغې کې د افغانستان د اسلامي بیرغ پورته کوئ.